یو تازه خبر دی چې عابد خان علیشه 007 سره واده کړی دی. عابد خان څوک دی او علیشه سره ولې واده کړی، د دې خبر مکمل تفصیل تاسو سره شریکوم. مونږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. د څو ورځې په سوشل میډیا باندې یو څو تصویرونه ډیر زیات شیر کیږي چې د عابد خان په نوم باندې دغه کس د علیشه 007 سره ولاړ دی او دوی پکې په داسې انداز کې ولاړ وي لکه علیشه 007 چې د واده جوړه اچولې وي او دوه ډیر په مینه ولاړ دي. ډیرو خلکو ویلي دي چې علیشه عابد خان سره واده وکړو او دای د هغه د واده نه پس تصویرونه بللي دي. د علیشه د واده خبرونه د دې نه مخکې هم څو ځل وایرل شوي دي، خو دا خبره بالکل مختلف ځکه ده چې عابد خان فلمونو ډایرکټر هم دی او فلمونه ډرامې هم جوړوي او شوبس کې هم کار کوي. نو کېدای شي دوی دا فکر کړی وي چې راځه عابد خان سره واده وکړه، د فلمونو ډرامو کار به هم برابر وي او ژوند به هم ښه تېرېږي. خو چې کله موږ د دوی سره رابطه ونیوله او معلومات مو وکړل نو رښتیا هم د حیرانتیا خبره وه چې تر اوسه پورې د علیشه پلار مور د دې خبر نه دي، خو عوام خبر شول. دې باره کې معلومات داسې دي چې دا فرضي تصویر دی یا د ډرامې او یا د فلم د یو سین تصویر دی او دا هیڅ حقیقت نه لري. علیشه له دې خدای داسې ځای کې رشته ورکړي چې نور پرې دا کارونه پرېږدي او نیکو کارونو ته یې مخه وکړي. ځکه کوم کارونه چې د علیشه کورنۍ کوي او علیشه یې کوي نو دغه بالکل د شرم کارونه دي. یو تور سری هیڅکله هم داسې نشي کولی لکه دوی چې څومره ځان بربنډ کړی دی. نو قدرمنو خبره د علیشه 007 د واده وه چې دغه تصویرونو حقیقت تر اوسه پورې نه معلوم. موږ تاسو ته مکمل معلومات درکړل. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.